السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د مفید الطالبین سبق هغه دې ته پورې را رسېدلی من کثر مزاحه زالت هیبته. د کوم انسان مزاح گپ شپ دا چې سیوا شي نو د هغه هیبت، هغه رعب، د هغه دبدبه، د هغه یره دا ختم شي په خلکو کې. نو دین وروستو صاحب کتاب لیکلی دی فخرک بفضلک خیر منه باصلک. ستا په یو ښه عادت باندې او ستا په غوروالي باندې فخر کول خیر منه باصلک، دا بهتر دی د دینه چې ته په خپل اصل باندې فخر وکړې. مقصد دا دی چې یو سړی دی او په هغې کې ښه عادتونه دي، نو په کار دی چې دی په دې ښو عادتونو باندې فخر وکړي. او بل یو سړی دی چې په هغه کې ښه عادتونه نشته، بد عادتونه دي پکې، خو دی وایي چې زه د فلانکي نسب نه یم، د فلانکي نسل نه یم، زما اصل دا دی. نو دغه خبرې فایده نه ورکوي که دی ډېر وایي چې زه د فلانکي نسب نه یم او زما نسب ښایسته دی، دا زموږ اصلیت دی. دغه خبرې فایده نه ورکوي. که په دې باندې دی فخر کوي نو دی باسي په زول کار کوي. او که چېرته په دې انسان کې ښه عادتونه موجود وي، غوروالي په ده کې موجود وي د نورو نه، نو په کار دی چې دی په دغه خپل غوروالي باندې، په دغه فضیلت باندې دی فخر وکړي. نو دا بهتر ده د دې نه چې سړی په خپل نسب او په خپل اصل باندې فخر وکړي. نو فخرک بفضلک، فخر کول ستا په غوروالي باندې خیر منه باصلک، بهتر دی د دې نه چې ته په خپل اصل باندې فخر وکړي. بیا وروستو صاحب کتاب لیکلی دی من بمعروفه، چا چې احسان وزباته په خپله نیکۍ باندې افسده، نو د خپله نیکي فاسده کړه، دا یې خرابه کړه. او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي هغه خلکو چا چې ایمان راوړی دي، نو تاسو خپل صدقات لا توطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، خپل صدقات، خپل خیرات دا و احسان باطلو په تکلیف ورکولو باندې مه بربادوي. چې کله یو انسان صدقه ورکي، خیرات ورکي، او په هغې پسې وروستو احسان باطل وکړي، نو قرآن کریم کې الله فرمایي چې دې کس مثال داسې دی چې لکه یو ګټه او په هغې باندې دوړه پرته ده، چې کله په هغې تیز باران وشي نو فترکه صلده، دا ګټه بالکل صفا پاتې شي. نو داسې چې کله یو انسان نیک عمل وکړي، د چا سره احسان وکړي، نو ده ته په دې باندې اجر میلو شي، نیکي ورته په دې باندې میلو شي. خو که چېرته ده د خپله نیکي اوس باطله، نو د دغه اجر ختم شي. نو من بمعروفه، چا چې احسان اوس باته د خپلې نیکۍ، نیک عمل یې وکړو، بیا یې هغه خلکو ته وروښودو چې تاسو نه ما پلان کې احسان کړی دی، افسده، نو د خپل هغه نیک عمل هغه فاسد که هغې خراب. بیا وروستو صاحب کتاب لیکلی دی من قل حیاؤه کثر ذنبه، د کوم انسان چې حیا کمه شي، حیا په چا کې نه، نو کثر ذنبه، د دې انسان ګناهونه هغه به سیوا شي. او د دې وجه دا ده چې الحیاء من الایمان، حیا د ایمان یو شعبه ده، یو جز دی، دا د مؤمن نښه ده. او حیا دا چې تر څو پورې په انسان کې موجود وي، نو انسان بیا د ډېرو کارونو نه مني، د ډېرو ګناهونو نه مني. واذا فاتك الادب فليصمت، مخکې تېر شوي دي. واذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت، کله چې تا نه ادب لړ شي نو خاموش پاتې شه، او چې کله ستا نه حیا لاړه شي نو ففعل ما شئت، څه چې دې خوښه یې هغه کوه. چې کله یو انسان کې حیا نه وي نو د څه خوښه یې هغه کوي، نو په دې کې ډېر زیات داسې کارونه چې هغه د ګناه وي. نو من قل حیاؤه، د چا چې حیا کمه شوه، کثر ذنبه، دغه انسان ګناهونه هغه به سیوا شي. بیا وروستو صاحب کتاب لیکلی دی من حسن خلقه، د چا چې اخلاق ښایسته شو، ښایسته اخلاق شو، کثرت اخوانه، د ده رونه، د ده ملګري هغه به سیوا شي. او د الله نبي ته الله رب العالمین فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، نبی ته په یو ښایسته اوچتو اخلاقو باندې فایل،
او بل الله خپل نبی ته فرمایي چې د الله د رحمت د وجه اے نبی ته دې ته نرم شوي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك او که چېرته ته بد زبانه وي سخت زړه واله وي لانفضوا من حولك ستا د غیر چاپېره نه به دې تښتېدلي او ستا ملګري به څوک نو کله چې انسان خوش اخلاقه وي ښایسته اخلاق استعمالي نرمې خبرې کوي که څوک ورته یو څو خبرې سیوا وکړي هغې ته معافي وکړي او غټه خبر دا چې کوم انسان په زړه کې څه نه ساتي که یو انسان تا ته ډېرې زیاتې خبرې وکړي بېعزتي دې وکړي خو بیا هم ورته ستا په زړه کې څه موجود نه نو د دې انسان سره د خلکو مینه محبت پیدا شي دا انسانان په دنیا کې ډېر کم ملاویږي چې هر قسم خبرې هغې ته وکړې شي بېعزتي هم وکړې شي خو بیا هم هغه صرف د الله رب العالمین د رضا لپاره تا سره دوباره تعلق جوړول غواړي که تا نه څه فایده هم نه بیا هم تا سره تعلق جوړول غواړي نو د داسې انسانانو ورونه هغه ډېر زیات شي ملګري ډېر زیات شي من حسن خلقه د چا چې ښایسته اخلاق د اخلاق چې ښایسته شو کثرت اخوانه د دې انسان ملګري ورونه هغه به ډېر زیات شي بیا دې نه وروستو ډېره ښایسته خبره صاحب کتاب لیکلې ده من کتم سره بلغ مراده کوم انسان چې خپل راز هغه پټ ساته بلغ مراده نو دا انسان به خپل مقصد ته ورسي یو انسان دی چې هغه یو مقصد طرف ته ځي یو طرف ته کوشش کوي او هغه د خپل راز پټ ساتي په تر دې پورې چې دی خپل مقصد ته به ورسي خو چې کله یو انسان خپل راز ښکارا ساتي نو په دنیا کې د انسان قسمه قسم دشمنان هم څوک خلک په چا باندې خوشحالیږي څوک خفه کېږي که یو انسان نیک عمل کوي نو په دنیا کې به ډېر داسې کسان موجود وي چې د په نیک عمل به خفه او ډېر داسې به موجود وي چې د په نیک عمل به خوشحاله که چېرته یو انسان بد عمل کوي نو ډېر داسې خلک به موجود وي چې د پر بد عمل به خفه او ډېر به داسې موجود وي چې د پر بد عمل باندې به خوشحاله که یو انسان کامیابیږي نو ډېر خلک به په د خوشحاله ډېر به پې خفه که یو سړی چېرته په یو کار کې تاواني شي نو بیا هم ډېر خلک په د خوشحاله ډېر به پې خفه که یو انسان د چا محتاج نو بیا هم ډېر خلک په د خفه ډېر به پې خوشحاله او که یو انسان د چا محتاجي نه کوي نو بیا هم ډېر خلک به په د خفه ډېر به پې خوشحاله د خبرې مقصد دا دی چې کله یو انسان د یو کار اراده وکړي او خپل مقصد طرف ته روان شي نو دله پکار دی چې دا خپل مقصد دا دی پټ وساتي او د الله د نبي په زندګۍ کې هم ډېر داسې مثالونه معلومیږي د هغې نه یو دا دی چې کله به د الله نبي یو طرف ته اراده وه چې جهاد لبته نو یو طرف ته به روانو او په مخالف سمت باندې به روان شو مطلب چې کله به د الله نبي یو علاقې طرف ته جهاد دپاره او هغه علاقه به مغرب طرف ته وه قبلي طرف ته به وه د الله نبي چې به د مدینې نه وته نو شمال طرف باندې به داسې لاړ او بیا به راتاو شو ورته د دې لپاره چې چاته اندازه ونه شي نو من کتم سره بلغ مراده کوم انسان چې خپل راز خپل مقصد هغه پټ وساته بلغ مراده نو دا انسان به خپل مقصد ته دی به ورسي